افغانستان دویم لوی ولایت د 1990 کلونو د طالبانو د واک او راپورته کېدو لوی مرکز کندهار. شاوخوا میاشت پرې جګړه وه، اوس ورته راغلل. ترڅنګ یې پروت ګاونډ او ستراتیژیک ولایت هلمند هم سقوط شوی دی. بلخوا شمال لویدیځ کې پروت د افغانستان دریم لوی ولایت هرات هم د طالبانو لاس ته لوېدلی دی. هلته پخوانی جهادي قمندان اسماعیل خان چې له څو اونیو راهیسې د طالبانو په وړاندې جنګېده، اوس طالبان ادعا کوي چې ورسره یوځای شوی دی. طالبان د پلازمینې کابل تر 15 کیلومترۍ لوګر ولایت ته رسیدلي او ادعا کوي چې په یوه میاشت کې د افغانستان د لویو ولایتونو په ګډون 14 هغه نیولي. خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح پر خلکو غږ کړی او ویلي چې د هیڅ ډول شرایطو، امتیازاتو او مصالحې په بدل کې چمتو نه دي چې پر افغانانو د طالبانو واکمني ومني. نړیوالو بیا د طالبانو مخته تګ ته په اشارې ګوتڅنډنه کړې که د زور او پوځي ځواک له لارې د حکومت د نیولو اراده وي، نو دوی به یې په رسمیت ونه پیژني. ورسره یې غږ د جګړې د درولو او د افغان سولې بهیر د چټکېدو کړی دی. د تیر 2020 کال فبروري کې له طالبانو سره د سولې هوکړې وروسته پر دې ډلې د اوربند غږ شوی. خو د سولې له روانو خبرو نه د 18 میاشتو په تیریدو سره لا هم د جګړې د درېدو څرک نه لیدل کیږي.